تازه خبر په کابل کې درنده چاودنه شوې ده. دغه چاودنه په چا شوې ده؟ طالبان یې په اړه څه وایي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کابل په دې مزنګ کې چاودنه شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي دي چې نن سهار په 8 بجې د کابل ښار د دې مزنګ څلورلارې ته سیرما مین چاودنه شوې ده چې له امله د امارت اسلامي 2 سرتیري ټپیان شوي دي. د هغه په خبره دغه پیښه د لاسي بم د غورځولو له امله رامنځته شوې ده. بلخوا امریکا بیا اسلامي امارت ته د کنګل شوو پیسو د ورکولو لپاره خپل شرطونه ور-یاد کړل. وروسته تر دې چې اسلامي امارت د اګست په 15مه کابل ونیو، د امارات متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې نږدې 9.5 میلیارډ ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. امریکا وایي تر هغو چې امارت د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه وي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال پر کړو ژمنو یې عمل نه وي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. بلخوا رسنۍ وایي چې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د 3 شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره غونډه وکړه. د راپور له مخې درې واړو خواو د عامو امنیتي ګواښونو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان ته د بیړنیو بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره خپله ګډه اراده څرګنده کړه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.